السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای عزیز، دوستای نهایت ارجمند و گرانقدر، در هر گوشه دنیا که هستین، در هر نقطه جهان که هستین، در پناه رب العالمین باشین، از گزند و روزگار در امان باشین. امشب تاریخ هم 7 شب حمل است. سال نوتان مبارک، روزتان همیشه پر از نوروز باشد. امشب یک مصاحبه کوتاه میگیریم با برادر قنداری خود. سلام عرض ادب احترامات تقدیم میکنم. بیادر اول به خودت، بعدا به دوستایی که از قندار شریف اینجا به تشریف آوردین. قدم هایتان نور چشم ماست. مننه ورور، خیر اوسې کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکوي او زموږ سره مو په دغه سپېره ځای کې ګډون وکړي، زموږ سره مو برخه واخیستله او موږ هم ډېر خوشحاله یو چې در دغه ځای پر راغلي. اول د اسلامي امارت څخه ډېره مننه کوو چې موږ داسې په یو بېغم ارامه فضا کې در دغه ځای پر راغلي یو. چندم روزتان است که شما در قندوز شریف قرار دارین. مهمان نوازی مردم قندوز شریف چه رقم است؟ از طبیعت بر ما بگوین که از طبیعت لذت بردن یا نه؟ موږ خو تقریبا د اختر پر دویمه باندې د کندهار څخه سفر پیل کړی دی. دغه نه وروسته بیا راغلي کابل څخه تللي مزار ته. تقریبا په کندوز کې مو دغه نن دومه شپه ده چې دلې مو ځان رسولی. از امنیت بر ما بگوین، از کاروبار مردم بر ما بگوین. نظر به خودتان سال گذشته بهتر بود یا امسال بهتر است؟ ولا الحمدلله ماشاءالله ډیر شکر دی. اول د واره د اسلامي امارت څخه ډیره مننه کوم چې داسې یو ارامه فضا رامنځته کړې ده چې خلک ډیر په بېغمي باندې ګرځي، سفرونه کوي، ژوند کوي. الحمدلله ډیر د پخوا د تیر کلونو په شان د اختر هم ډیر په خوشحالي باندې دا ځای پر رسولي او الحمدلله هیڅ مشکل موږ ته نه دی پیښ شوی. شما هر سال به خاطر طبیعت در کنوز شریف می آمدین یا که تنها امسال آمدین؟ نه، هر اختر راځو، اکثره وخت راځو. یو وخت داسې ولاړ شو، در بدخشان پورې ولاړ شو او کندوز ته چې موږ راځو په کشنی اختر کې راځو. په دې اختر کې بیا داسې د نورستان خواته. بخیر و سلامت باشی بیادر. به خاطر طبیعت از قندار شریف، از هلمند شریف تشریف آوردین. قدم هایتان نور چشم ماست. ما افتخار میکنیم. سلام علیکم. دوست دارم این وطن را ظلمت شبهای او را، در نبرد زندگانی جاده غمهای او را، در